محمود غزنوي مشهور غلامو ایاز ده سره بیا ډېره مینه کول. نو چې کوم نورو نوکرانو نو هغوی د ایاز سره حسد شروع کړي چې د دې ایاز سره د دې بادشاه ډېره مینه ده، ډېر محبت ورسره کوي. ته چل جوړو چې ده سره مینه کمه شي او موږ سره مینه زیاته دا چل جوړو. ډېره ښه چل یې جوړ کړ. نو ایاز یو المارۍ وه، ګرنده به یې ورته والې وه. روزانه به یې هغه المارۍ کته، چاته به یې څیزونه نه کول او بیا به یې ګرنده والې. نو دا نور نوکران لاړل محمود غزنوي ته وایي وایي صاحب یو خبره درته کوو. وایي وایي د ایاز تا نه څه قیمتي لاډونه او هیرې او جواهرات پټ کړي دي، هلکه نه شي کېدی او خو ډېر تابعدار دی. وایي صاحب المارۍ د رضقات هغې کېښودې دي او انصار یې ګوري. ګرنده ورپسې وایي ولې ګورې المارۍ کې څه دي ده؟ هر سار یې ګوري. ګرنده ورپسې وایي بیا تا نه څه قیمتي څیزونه پټ کړي دي. چا وایي ښه ایاز یې راوړ دلته راشه ایاز ستا المارۍ شته؟ وایي او صاحب. ګرنده دې ورته والې ده؟ وایي او صاحب. هر سار یې ګورې؟ وایي او صاحب ګورم یې. وایي څه دي پکې؟ وایي تل زما پکې سامان هر څه او چاته یې ښیې؟ وایي نه چاته یې نه ښیې. هغې حاسدانو دا وایي چې صاحب پټ یې ګوري د خلکو مخ کې نه ګوري، خلکو مخ کې یې ګوري؟ وایي نه صاحب. پټ یې ګوري؟ وایي او صاحب. وایي را چابي چابي دې واخېسته او نورو نوکرانو له یې ورکړه ورشئ د ایاز المارۍ کولو کې چې څومره سامان یې ټول دلته راوړئ. حاسدان خو خوشحاله وو چې اوس غلا به څرګنده شي، ایاز ته به سزا میلو شي، نوکری نه به مو باسي، جیل کې به یې واچوي، څپېړې به م ورکړي د غلا سامان، او چې غلا برآمد شوی لاس به م ترې پرې کړي او سزا به ورله ورکړي. یو بل ته خوشحاله دي او سترګې روزې وایي چې نن به غلا برآمد شي. نوکران چې لاړل 3 څیزونه یې راوړل. یو زړې څپلۍ وې شلېدلې، یو زوړ پرتوګ و شلېدلې ټوټو واله، او یو زوړ کمیس و هغې ته هم ټوټې وې شلېدلې وې. 3 واړه یې ورته مخکې کېښودل. نوکرانو ته یې نور پکې څه وو؟ وایي نه صاحب دقه 3 څیزونه وو، المارۍ هم ګوټ په ګوټو کتل ادم دې راوړ. حاسدان هم مړه کې سوچ کوي او بادشاه ایازه المارۍ کې ده؟ وایي او صاحب. نور پکې څه نشته؟ وایي نه صاحب. نو ته ډېره المارۍ جرنده کې دا خو څوک غلا کوي نه، او روزانه دا څیزونه ګورې. دا څه شی دی؟ خلک څه بیت الله غلاف ګوري، خلک قرآن شریف ته ګوري، ته دې ته روزانه ګورې او خلکو مخ یې هم نه ګورې، پټ ورته ګورې. دا ولې؟ وایي بادشاه سلامت، زه چې ستا دربار ته لومبې رالم نو په دې کې راغلی. دغه مې څپلۍ وې شلېدلې، دغه شلېدلې ټوټو والا مې کمیس و او دغه شلېدلې مې پرتوګ. تا نوکر کړم، جامه هم ښه میلاو شوه، څپلۍ هم ښه میلاو شوې، پړکې هم ښه میلاو شو، ډوډۍ هم ښه میلاو شوه او عزت هم. نو زه هر سهار دا ګورم او د خپل نفس یم چې ایازه ګورې د دې قابل شوې خان، د دغه څپلو قابل، د دې شلېدلې کمیس قابل، د دې شلېدلې پرتوګ قابل. تا کې اسم نو دا چې څه دي دا د دې بادشاه احسان دی. ګورې دا د محمود غزنوي احسان دی، دا زما کمال نه دی. زما دغه څپلۍ او دغه کمیس او دغه پرتوګ دی، بل شی نشته. بادشاه من نفس ته وایم چې دا د بادشاه احسان، خو که بادشاه خوشحاله نو د احسانونه به وي، او که بادشاه خفه شو نو ګورې ای نفسه دا څپلۍ به بیا در اچو. وایي به چې ځه خو زه زما د دربار نه که لږ هم بادشاه خفه شو احسان یې بند کړ. ای نفسه دا څپلو کې ولې بیا ګرځو، ای نفسه دا کمیس به بیا در اچو، ای نفسه دا پرتوګ به بیا در اچوم. نو دې دپاره دا کوم چې زما نفس کې لوی خبر پیدا نه شي او نفس ته مې خپل زوړ حالت معلوم شي چې دا د بادشاه احسان چې دی واورېدل په حاسدینو باندې اوبه توی شوې. چې موږ به یو څه کول، منځ کې خو معامله بل طرف ته لاړه. بادشاه فوراً هغه سیکرټري ته ویې راوړه د کاغذونه د فایل راوړه، د ایاز فایل را مخکې کړه، د ده فارم فایل د هر نوکر یو خپل فایل پروت یې را مخکې کړه او په هغې یې ولیکل چې نن نه پس به ایاز زما خاص سړی وي، خاص سیکرټري، چې زما مشوره به ده سره وي، زما د ښځې مشوره به ده سره وي، زما د بچو به ده سره وي، او د ټولو وزیرانو، د ټولو مشیرانو او د ټولو ممبرانو کار به د ده په لاس ماته را رسېږي. لکه چیف سیکرټري شو مثلا د صوبې دپاره
یا هلته کې لوی سکرټري شو چې وزیر اعظم ته د هغه په لاس ټول فایلونه پیش کېږي او هغه ورته وایي دستخط کوه کوم او د ورته دستخط مه کوه نه کوم حیات د دومره مرتبه میلو شو او چې کوم هغه حاسدینو ویښپې وباسئ رئیس دربار شبه ته ځه هلته کې د ډیران خدمت کوه پټو د ډیران چلوه ابل ته وی فور فټافټ ځه اول ته پټو کې خدمت کوه ابل ته وی جارو لاس کې واله ځمکه جارو کوه ابل ته ته سپلو ته کېنه چې مهربانه راشي د هغې سپلی سنبالوه ابل ته وی شا فټافټ ځه او زموږ سپلی پالش کوه ابل ته وی ځه استبل ته او چې کوم د آسونو استبل دی د سوټو هغې سوټې صفا کوه حاسدین کم خو رسېده ټول او چې چا سره حسد کېده کم ځای ته حسد خطرناک جرم د حسد نه بد نشته ډېر انتهایی خطرناک جرم او بل مثال به درکړم کړی قرآن حکیم کې الله تعالی ذکر کړی خو زه نه ویم د ځانه قرآن حکیم کې الله ذکر کړی دی د حضرت یوسف علیه السلام او د هغه درو یوسف علیه السلام خوب ولید انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین یعقوب علیه السلام ته خوب بیان کې یعقوب علیه السلام پلار هم پیغمبر یوسف علیه السلام پیغمبر پلار یعقوب علیه السلام پیغمبر نیکه اسحاق علیه السلام پیغمبر د نیکه پلار ابراهیم علیه السلام پیغمبر څلور پشته پیغمبران یو ځل نبی علیه السلام چا تپوس وکړ وی غوره انسان څوک دی وی غوره د نسب تپوس کوي وی یوسف ابن نبی الله ابن نبی الله یوسف د یعقوب زوی یعقوب د اسحاق زوی اسحاق د ابراهیم زوی علیهم السلام نسب کې دا څلور پیغمبران یو بل اولاد وی وویل د خوب چې یولسه ستوري او لوړه سپوږمۍ ما ته په ځمکه پراته دي یعقوب علیه السلام ته چې خوب ووی نو هغه پیغمبر پوه شو وی بچې لا تبسط رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین ولې بچې ورونو ته غږ ونه کړې حسد به در سره شروع کی او سکیم سازش به درته جوړ کی ولې شیطان غټ دشمن دی ورونو به درته ولمسوي نه به کې دا خوب چې ته بیان نه کې ګورې د عاشق د پلار ډېر خوښ و بعضې بچي سره زیات ته مینې فطرتاً مینې په هغې خدای نیول نه کوي ښکلی به ډېر زیات ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې ما یوسف علیه السلام د معراج په سفر کې ولیده نو د ټول مخلوق انسانیت نیم حسن خدای ورکړی ټوله نیم پې نه به کېده ګور بیا یې ده پې اتفاق دا دی ماشوم و د خولې نه خبره وځي خوب یې وروڼو ته ونسېد وروڼه یې پوه شو هم د پیغمبر بچي وو هوښیارانو یولس ستوري خو موږ یولس وروڼه یو نوره سپوږمۍ خو مې مور و پلار دي دا به د ده تابع کېږي د ده به سجده کوو دا چېرته کېږي حسد یې شروع کړو چې یوسف علیه السلام د مخه وصف وکړي ګوره حسد دونه خطرناک شی حسد په یو په خپله ګناه ده د حسد د وجې بغض پیدا شي دا دویمه ګناه کبیره ده د بغض د وجې نه ګوره ګناهونه د حسد شمېره حسد ځان له ګناه کبیره حسد د وجې بغض پیدا شو دا دویمه ګناه کبیره د بغض د وجې نه څه پیدا کېږي هر وخت هغه سره د دشمنۍ سوچ هلکې هر وخت د دشمنۍ سوچ دا دریمه ګناه کبیره او که مخکې د دغه کنځل ورته کوي د څلورمه شوه کوشش یې غیبت کوي د پنځمه شوه الزام پې تړي بهتان د شپږمه شوه چې په وخت بل شو وجلي یې یا سکیم د وجلو کوي د اوومه شوه دومره غټ ګناهونه یو ځای نه حسد د وجې وروڼو یې سازش وکړو میټینګ یې وکړو هلکه خوښ هم ده چې دته سجدې وکړو نه زما کم ځای خوښه هلکه خوښ هم ده یوسف دا رپورټ دا به زموږ مشري سجدې خوبونه یې خو دې درته ویل سکیم یې جوړ کړه صاحب پلار لرالل بابا موږ ځو چېرته سیل لرو چکر لرو منډې تړلې وو لوبې ټوقې به وکړو دا یوسف نه طرف پرېږده هغه به د ځان نه جدا کوو یعقوب علیه السلام وایي نه دې د ځان نه جدا کوم نه نه بابا ځو لوبې کوو ځنګل ته ځو وی انی اخاف ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون بچې تاسو به بې سوچه یې په خپل لوبو ټوپو کې او دا رانه شرمه خو نه تقدیر علاقه کې شرمخان ډېر دی نه بابا قسم درته په
چې مونږ به د حفاظت کوو. ان له لحافظین لئن اکله الذئب ونحن عصبة. دومره ډلې نه به شر محسن تعطل کوي. فکر مه کوه بابا مونږ به حفاظت کوو. ښه بوځې د پلار مخکې به بوږه که کولاو به بابا ستا ډېر خوښ دی که نه؟ بچې زمونږ هم خوښ دی کولاو به او کله په یو مخ چپه او کله په بل او چې د کلي نه وویسته او ځنګل ته یې که نو ځمکې له به یې راوبرو. شپېړه څنګه خوب دې لیدلی دی؟ خوبونه والا وایه که نه؟ مونږ به تا ته سجدې کوو. یو په ځنګل کې چې کوم شړ پیو په هغې کې وروغورځم او کمیس یې ته وویسته او چې تا صحرایي چیلۍ ګډه ښکار کړې وه د هغې هغه وینې پې ومږلې او یعقوب علیه السلام بیا راوړو او چې دی کله په کوی کې غورځاو نو جبریل علیه السلام ورته ولاړ او کلک یې ونیو. کمیس پرتوګ پې تېستی و او په کوی کې لاندې یو تیږه وه په هغې یې یوسف علیه السلام کېده ښه محفوظ او د جنت یو کمیس یې وله په غاړه کې واچوم. بعضې علما وایي دا هغه کمیس و چې ابراهیم علیه السلام ته په اور کې جبریل علیه السلام اچولی هغه هم بېعزتي وله کړې وه او دغه ته اور ته غورځولی نو ابراهیم علیه السلام د جنت نه وله د ریخمو کمیس راوړه ابراهیم علیه السلام ته یې اچولی هغه کمیس بیا د هغه نه پس اسحاق علیه السلام سره اسحاق علیه السلام نه پس یعقوب علیه السلام سره او یعقوب علیه السلام د هغې نه داسې رکوټې غوندې یو تاویزګي جوړ کړی او هغې د په غاړه کې اچولی د جنت ریخم په ټوټې ځای کې زیږېدل. یو مفسر دا قول لیکلی دی هغې ولې د مرۍ نه لرې که کمیس یې کولاو کو په دې غاړه کې ورته واچو. زه به چېرې دغه فکر مه کوو. دوی رالل پلار له و جړه او انګوله او بابا ته ټیک وې او موږ په منډې والې او یوسف رانه شرمک وتښتم. بلکې یو مفسر دام لیکلی دی چې یو شرمک یې نیولی او هغې په زنځیرونو تړلی او پلار لی راوست. بابا تا د دوی مجرم دغه شرمک هم دلی راوړ نو موږ نه وجه ستا مخکې به وجرو نه پرېږدو او دی کمیس دی او دی وینه ده. یعقوب علیه السلام چې کله کمیس ته وکتل وی شرمک ډېر هوښیار دی ډېر هوښیار چې زما د دوی نه روف کمیس ایسته کمیس یې ولاړو شلوله داسې هوښیار شرمک هغه پارتیبانان وی دروغ ګوره عقل نه باید وی د دروغجن عقل نه دا غل ولې ګیر شي نن سبا وی دیوالونه هم الوی دا حقیقت دی. داسې هوښیار شرمک چې زما زویه خوړو کمیس یې ویشته او شرمک ته مخکې و وی تا نه ما بچې ولې خوړو هغه بچې چې په هغه کې د ابراهیم علیه السلام وینه ګرځي هغه بچې زما اسماعیل چې په هغه کې د آخرې زمانې د پیغمبر وینه ګرځي تا پې څنګه حمله کوله او ته پته وه شرمک وایي په موږ د پیغمبرانو غوښې خوړل خدای حرام کړي لویه شول زما مجال شته چې ستا زوی وخورم زه به ستا زوی څنګه وخورم دروغ ویې درته صحیح بس دا رسوا شو شرمنده شو پلار ته رسوا شو شرمنده شو دوکه شوه دروغ شو حسد شو پلار ته ضرر رسول شو او هغه سره خدای څه وکړل قافله په لاره تله اوبه له یې کسان ولېږل چې جتکوي وګورئ اوبه پکې وګورئ هغې بورقه ښکته کړه چې د کوي کې به وبي چې بورقه یې راوچته کړه یوسف علیه السلام ورپورې نښته دا خو وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضان بس هغوی وی دا خو خشتالک او بویه ته مصر ته د مصر په بازار کې خرڅ کړو. عزیز مصر واغشت بادشاه واغشت وزیر اعظم واغشت هغوی واغشته قصه خو اوږده ده خو هغه یوسف علیه السلام الله ورسو بادشاه ته اوږده قصه ده قصه په زده نه کوم تفصیلي هغې بادشاه ته ورسو دلته به یعقوب علیه السلام ژړل وابیضت عیناه من الحزن وهو کظیم هغې دړمنونو ژړل به سترګې تکې سپینې شوې او ړندې شوې الله دې مسلمانو سره ګران کار بادشاه شو غله شاد شوه خلک به تلل یوسف علیه السلام د 7 کالو غله ساتلې وه دا یو خوب لیدلی شو د هغه خوب په رڼا کې بادشاه خوب لیدلی
د 7 کالو غلی ساتلی وه. چې غلی ساتلی وه یعقوب علیه السلام بچو ته وي ځاړ ته که نه مصر کې غله ده یې راوړې ډېره ښه غلې له لاړل. دا 10 وروڼه د یوسف علیه السلام خپل سکر و بنیامین یې بونه تړ چې لاړل. یوسف علیه السلام خو په تخت شاهي ناست اوس تاج یې په سر او پروټوکول دی پولیس او فوج مخکې وروسته منډې وی او لوی عزت دی شاهانه دربار دی او دوی خو په اړو پړو جامو کې ایستلې بېکاره پیسې ولی موږ راغلي یو موږ د یو پیغمبر بچي یو پیغمبر زموږ پلار دی یعقوب یې نوم دی او بېرا په بدعت مزجه څه مختصر غوندې کوټه پیسې مې راوړې دي مهرباني وکړه موږ له غنم راکړه او صدقه م راباندې وکړه. ګوره که نه حسد ته ګوره که نه لږ حاسدین ګوړی ناستي د هغې ورور دربار کې ناستي او سوال کوي کوټه پیسې م راوړې دي او تصدق علینا لږ خیرات هم راباندې وګټه نه یې پېژني. عرفهم وهم له منکرون دوی هغه وپېژندل چې دا خو زما وروڼه دي دوی ونه پېژند چې دا زموږ هغه ورور دی. ګوره حسد ته حاسدین څومره شرمنده څومره رسوا سوال کوي صدقه وکړه او هغه به را په تخت شاهي ناست چې چا سره خطر شوی بادشاه دی اډر کوي قلم دی ورسره ټول بیت المال انچارج اختیارمند دی ورته یې ویې واله ای بادشاه سلامت یو ورور هم د پلار را سره نه دی را پرېښی هغه ورور د یوسف علیه السلام سکه و بنیامین نه دی پرېښی هغه خبره نه کړي چې هغه دې مراله راکړه نوکرانو ته دې امر ورکړي خو ګوره دروغ وایې دروغ نه وایه نه صاحب رښتیا وایو وی رښتیا وایم وی بل ځل به یې راولې پته به ولګي ستاسو د دروغو د رښتیاو که مو راوست خو ټیک ته که مو راله ستا سره به ګورو نه چې رابولو پلار ته به منت وکړي. لاړل بابا ډېر ښه بادشاه و موږ له یې شی راکړه او د بنیامین حصه یې راله راکړه خو بابا راته یې وي چې بل ځل لا دې راولې به او برام نه وس دروغجن به یې ما ته به هم دروغ ویلي نه هر آمن وکړو تاسو باندې بیا اعتبار وکړم چې مخکې مې د یوسف په دغه کې در باندې اعتبار کړی دې نه پرېږدم دا بچې ځان نه جدا کړي په د یوسف مینه مات کوم دې چې ته جدا کوم دا خو ما ته د یوسف په ځای دی اوس هم رانه جدا کړه رانه بوشو کړه او رانه مړ کړه او بیا وایي چې شرمه خوړلی دی دروغجنو او اوس دا بچې رانه شو کوی ظالمان بابا قسمونه درته خورو ګورئ دروغجن به ثابت شو سزا به راکړي بادشاه او خیر د قافله کې زه ټولو قافلو په مخکې راته پرېږده مجبوره یې کړه پلان باید چې ورغله وایي هغه دغه هلک دام راوسته ها ډېره دوه کسان یې کوټه کې سملی دا د یعقوب پیغمبر بچي دی عزت وله وکړي دا د کمره کې دوه کسان سملوي شاوید او مشران مخکې کوي مشران څوک مشر دی دا ورپسې څوک دی دا دې کمره کې بل مشر څوک دی دا ورپسې څوک دی دا دې کمره کې بل مشر څوک دی هغه لس فیضان لکړل دا بنیامین پکې کشر دا یوازې پاتې چې یوازې پاتې شو ویې جاله یوسف علیه السلام ورته ولې جاړئ ملګري وی زما یو ورور یوسف نوم یې و که هغه جمدې وي نن به ما ته راغم کوټه کې یو ځای مړه شو ولې څه شو هغه د وروڼو سره مې ښکار لتلی و پته نه لګي شرم مفعوله دی بس یوسف غوپې خیر دی مه یارېږه زه دې ورور یم د یعقوب پیغمبر دوی زه دې ځان سره کوټه کې سم کړم دې ځان له کوټې ته بوته چنې یې ورسره برابر کړه ورته یې ټول حل وي بچیاره یوسف زید و وروڼو ته دې غږ ونه کړې زه دې په چل ول پاتې کوم په چل ول دې پاتې کوم نوره قصه به وروسته ګورو سار له چې وله غله ورکړه یو ورور له نو دا د ده غله دا د ده په نوم د یو په نوم باندې کوه نو بنیامین له چې غله چوله نو چې کم د سپینو زرو جامو په هغې به یې غنم ورکول هغې د ده په هغه بوجۍ کې پټ کړه وی تا چل پاتې کوم وخت به نه کړي چې قافله روانه شوه نو سړي اواز وکړه وی صاحب هغه جام نشته یوسف علیه السلام وی غلا کوې غلا نه راغلی یې جامه وی ولې بادشاه سلامت وی جات نشته وی تاسو پټ کړی دی خو موږ غلی یو موږ به د یعقوب علیه السلام پیغمبر بچي یو موږ غلا نه ده کړې وی مګر د چا په بوجه کې راووته بیا به سي ځان
وی خیر زمونږ یو خپل قانون دی اب چالو کا او دا پته و چې مونږ جام نه پټ کړ زمونږ خپل قانون دی وی څه قانون دی وی زمونږ قانون دا دی یعقوب علیه السلام چې څوک ځل دی غلامي دا سړي چې د چا په بوټ کې راوستا غلام وی وشو فیصله وی وی شروع کې نو لاول د بنیامین هغه نه کولاول چې پریف شکیان نشي ضرورونه غي فبدأ بأوعيتهم قبل وعايته هغه نور شروع کړ لټای د بنیامین په بوچ کې جام راوړل اولیدل غلام کړی دا کنه وایو اولیدل کنه هغه وته سوي وی سیب ان سرق فقد سرق كله من قبل قد غلا کړی د ورور یوسف نوم هغه یو وخت غلا کړی فاسرها یوسف فی نفسه یوسف علیه السلام له خبر را له غوسه شو چې در تاسو هم چې ما کوم غلا کړی دا خو که خبره کوم شیخ کار کوي وی دې نه پرې خو بنیامین ما سره پاتې شو زه د قانون مطابق غلا کړی دا کوړه ده روان شو سره چې کوم پکې مشرو یهودا هغه زه خو نه ځم پلان نه به جواب ورکو زه خو نه ځم یا د به زه مړ شم او یا به دارور بوزم چېرته ځم دا نور لاړل یعقوب علیه السلام ته چې ازوی خو دې غلا وکړه بادشاه رانه ایثار کړه وی بیا هم دوکه را سره وکړه بل بچې به رانه وشو کوه وی صاحب دې قافلې ولن تپوس وکړه قافلې ګوی ور ژړل به یعقوب علیه السلام ژړل به والله المستعان على ما تصفون زه وی بس خدای سره زما مددګار دی الله نه به مدد غواړم او ورو ورې مظلوم مړه نو څوک به چا سره څوکي ځه چې ستړل در سره څوکي کي او زیاتې در سره وکړي نو به چا ته وو الله یو خدای ته چغه وانه خدای به دې مدد کوي ټیک تا چې الله ډېر مستغني دي زر به دې مددونه کې څه موده پس به وکړي څه موده پس به وکړي خو مدد به دې کوي نبي علیه السلام فرمایي چې الله ته مظلوم فریاد ورسېږي الله آواز کړي لانصرنک ولو بعد حین مدد به دې کوم څه وخت پس ولې نه په بوم ژړل به یې سترګې سپینې راووت یې نورو بچو ته وایي یا بني اذهبوا فتحسسوا من یوسف بچو لاړ شئ تاسو لږ د هغه یوسف تپوس لږ وکړئ او د هغه بل ورور تپوس یې وکړئ زه خو ورپسې مړ کړم تاسو زما خو سترګې ړندې شوې زما خو دماغ کار نه کوي لاړل چې څنګه لاړله بادشاه ته یوسف علیه السلام ته ودرېدل ای بادشاه سلامت له خدای خاطر وکړه یو منت له راغلي وایه بیا سره راغلی وی ګوره او دې ځل چې ورته په دویم ځل غله ورکوله په هغه بوجو کې ورته خپلې پیسې مې تیم بندې کړې وې چې دا یو دی هغه پلان مو مخکې یوسف پسې په سترګو ړوند دی اوس بنیامین پسې دی داسې دی چې خبرې ترې نه کېږي جاړي وی وی هل علمتم ما فعلتم بیوسف وی تاسو چې یوسف سره کوم ظلم کړی دی هغې نه خبر یې او زه یې ورته تاج خپل کوز کړ او په دې مخ به د بادشاه نوروبه نه چولو هغه یې ورته لرې کړ چې تاج یې ورته هغه خو یوسف حسن خو پرېبېږي نه انک لانت یوسف ته یوسف یې څه زه یوسف یم په مال د احسان باندې نه ښار ته راوستم او کوین یې راوویستم یوسف علیه پیغمبر بیا پیغمبر یې که نه دی ونه وایي چې په ما ظلم کړی دی ما سره هم دا وکړل یو تره دې دونه وله ورکړه ویلي کوین نه خدای راوویستم جیل نه خدای راوویستم خدای بادشاه کړی زه هغې ورته څه وایي تالله لقد آثرك الله علينا فإن كنا لخاطئين بس پیشو وی غلطي مو کړې ده تا له خدای فضیلت درکړی دی مونږ خدا نه شو برداشت کولی حسد مو خوړه کې تا له خدای فضیلت درکړه مونږ غلطي کړې ده یوسف علیه السلام ته دام تپوس نه کوي چې ولې م حسد کوو وی لا تسریب علیکم اليوم هېڅ ملامتیا نشته ځئ اذهبوا بقمیصی زما دا کمیس والی زما پلار له یوسئ ابا خدای جوړ کی او ټول مصر ته راځي چې کمیس یې راورکړه نو یعقوب علیه السلام هلته کې خپل خاندان ته وایي انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون ای خلکه په ما خو د یوسف خوشبو لګي پلار خوشحاله دی مخ روښانه دی او مخ نه مسکراهټ
دومره کاله په پلار مسکراهټ نه دی راغلی. یعقوب علیه السلام پیغمبرانو باندې ازمایښونه ډېر لري، مخ خوشحاله روښانه او کور ښځې ته نورو چې کوم خلک دی انی لاجد ریح یوسف، د یوسف خوشبو را باندې لګي. که ما ته د قمقل نسبت نه کوې نو هغې ورته ویې تالله تفتأ تذکر یوسف، دا ته څه کې دی مال یوسف یاد دی ځان وجلې. یوسف کوم دی هغه خو به غوښې هډوکي هم خاورې شوي، ویې قسم دی په ما د خپل بچي یوسف خوشبو لګي. دا خو ته پته نشته د هغه خوشبو په ما باندې لګي. کمیس راورسېد چې راورسېد د یعقوب علیه السلام په مخ یې واچو. قرآن وی فرتد بصیره نظر یې ولګېد. ما درته نه وي چې زه د یوسف خوشبو وینم. قافله روانه مصر ته. یعقوب علیه السلام بیبي ته مخکې بچي ورسره دي، خاندان ورسره دي. یوسف علیه السلام بار استقبال له ولروه، تخت شاهي بار میدان کې ولګاو او ټول وزیران او چې څومره فوجي جرنیلان او پولیس افسران او سکریان دي ټول میدان ته ووتل. د اسمان فرشتې تماشې له راغلې. اسمان فرشتې لر اجازت غواړي. الله دا جنت خو موږ ته وښایه، دا به څه جري. دومره کلونه پس د یو بوډا پلار پیغمبر او د یو زوی پیغمبر ملاقات کیږي، دا به څه منظر او دا به څه چلي. اسمان کې الله نه فرشتو ویلر شو کې تماشا او میدان کې تخت شاهي لګېدلې دی. لکه دې زمانه کې چې میلمه راځي او دې زمانه کې یو توپ سلامین او مټک ډانس دی او پلانګې ډانس دی او پلانګې ډانس دی. دا پر دې زمانې استقبالیه خدا ده. او چابک دستي سلوټونه هغه زمانه کې خپل نظام فوج پولیس لګیا دی، هغه خپل سلوټونه کوي او دې په تخت ناست دی او پلار یې راغی، مور یې راغله، 11 سرونه راغلي او چې څنګه راغلل په سجده پرېوتل، خروا له سجدا. دې زر راکوشو، پلار یې د مټ ونیو. بابا هذا تأویل رؤیایا من قبل، دا زما د هغه ماشوموالي د خوب تعبیر. بابا ګورې څه عجیبه وایي که بابا تاسو خدای مه خفه کېږئ، خیر دی باندې نه خدای ښار ته راوست. بابا په ما د خدای دې احسان و چې کوی نه یې راویستم. بابا په ما د خدای دې احسان و چې جیل نه یې راویستم. بابا په ما د خدای دې احسان دی چې خپل وروڼه یې راسره یو ځای کړل، چې برونو ملامتي هم ختمه شي، وروڼه یو ځای کړل. خدای پاک حاسدین ملامته شو که نه شو، حسد ښکاره شو که نه شو. چا سره چې حسد کې د خدای کم ځای ته ورسو، کمې مرتبې ته خدای پاک ورسو. لرو ورو حسد خطرناکه بیماري ده چې چا سره حسد کې قسم دې که دا نعمت دی والی نشي غشت. دا نعمتونه چا ورکړي انسان له؟ الله. نو چې ته وایې چې دا د مال ولې دی، دا د مال ولې دی، دا د حسن ولې دی، دا د عزت ولې دی، دا د علم ولې دی، دا موټر یې ولې دی او دا بنګلې ولې ده او دا ځمکې ولې ده، نو دا خو سپېره خدای سره ته جنګ کوي. دا خو په خدای اعتراض کوي، دا څه خو خدای ورکړي دي. نو او کومه کې څه حاسد خپل نه خوري، بل چا ته ضرر نشي رسولی. دې غټه سزا ده. حسد خطرناک دی، ډېر لوی خطرناک جرم. او اخیري کې یو 2 حدیثه درته وایم. لیلة القدر په شپه الله د هر چا دعا قبلوي، او چې کوم سړي پړه کې مسلمان سره حسد وي د هغه دعا نه قبلېږي. او د عرفات په میدان کې الله ګناهګار هم بخي. فرشتې وایي دا خو پی ګناهګار دی، پیدا به یې ورسره وبخل. خو چې د چا په زړه کې مسلمان ته حسد وي دا خدای په هغه میدان کې هم نه بخي. دومره خطرناک شی دی. او حسد ډېر لوی خطرناک شی دی، ډېر خطرناک شی دی. دا به هېروئ، مسلمان سره به حسد نه کوئ. ولې خدای مال ورکړه ووایه پسخېدل جیز دي. غیبته ورته عربۍ کې وایي دله د خدای مال وکړه دې نصیب کې مال هم داسې راکړي، دله د علم ورکړه دې نصیب کې مال هم داسې راکړي، دله د بچي ورکړه د دې نصیب کې مال هم خدای داسې راکړي، دله د عزت ورکړه دې نصیب کې مال هم داسې راکړي، دله د موټر ورکړه دې نصیب کې مال هم خدای راکړي. دې ته غیبته پسخېدل وایي دا په شریعت کې جیز دي. حسد به نه کوي، او که کړي وي توبه وباسئ. نه د حاسد خطرناک انجام ډېر لوی ګناهونه دي حاسد دپاره. نو حسد خطرناک شی دی. الله دې د حسد نه وساتي.